ارشد خان فلمونه تقریبا کمرشل فلمونه جوړوي او ښه جوړي که مطلب چلی پبلک کې خوښي. نن سبا تاسو ته پته سرکټم نشته سینماګانې ختمېدو ولدي نو ته په ډېر محدود بجټ کې فلم جوړې چې تعالی ریکوري کوي تعالی پیسې نه ګټي کم سے کم چې ریکوري خو نو موږ دا ګډو په هغه کې ډېرې کې ناست میا ګډو ډېرې کې باندې لاهور کې او بس دغه فلم دی ان شاء الله موږ به ډبینګ نه فارغ شوي یو او جنه مخکې بهر څخه ان شاء الله دا بار څه کمپلیټ ارشد خان تیز کار کوي. مونږ به بېایماني کوو مونږ به فراډ کوو مونږ به سود خور یو مونږ به رشوت خورو رشوت بغیر خو قدم نه اخلو او الله پاک وایي چې ته رشوت او سود خوري ادا کوې نو داسې وګڼه چې تاسو ما دشمن یو او زه تاسو دشمن یم ما دې پر جنگ ته تیار اوسئ. خو علامه اقبال هم ویلي وو چې زه یورپ ته لاړم ټول اسلام په انګریزانو سره و او چې دلته رالم مسلمان و اسلام نه و نو چې اسلام نه بیا څه شی بیا خو خالي ډولې قبر ته به څه وړې تیاره روشنۍ خو ورې په انګریزانو سره پرته ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سیټ باندې چې دا فلم د شاهد فلم پروډکشن د سوري باندې جوړیږي د اختر فلم دی. د دې فلم نوم دی اشنغر کې ملنګي پیښور کې بدمعشي ډیر یو مزیدار ډیر یو انټرېسټینګ نوم دی. د دې فلم رائټر چې کوم دی اصلي مراد صاحب دی چې تاسو ته پته ده د پښتو تقریبا ډیر زیات فلمونه مغوي لیکي مکالمې سید تکالی صاحب لیکلي او ډایرکټر تاسو څنګه پته ده چې شاید فلم پروډکشن خو ډایرکټر ارشد صاحب اسوسییټ ډایرکټر راجوری صاحب دی. په دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټری تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي د کې شاهد صاحب دی کې ارباز صاحب دی ممتاز صاحب زموږ سره ناس ډیر زموږ سینیئر دی ډیر زموږ محترم دی دلبر منیر صاحب دی کې بابر صاحب دی پکې نور محمود سواتی صاحب دی بشمیره د هنرمندان په دې کې خپل فن مظاهره کوي. قدرمنو تاسو ته پته ده چې کوم فلم د اختر د لپاره جوړیږي دا ډایرکټر دا خوایشي چې هغه خنه فلم جوړ کی د خنه کاسټینګ والی خنه په بجټ کې فلم جوړ کی نو یقینا چې هغه فلم مطلب بری وړي هغه سپر هټ کیږي. ممتاز سره خبرې کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر راله الګا څنګه یو تاسو خیر ډیر وخت بعد ملاقات شو. ها بالکل ما اول خو درته وکتل داسې سړی اشنا دي چې څوک دی چې مړه دا څوک دی دا څنګه راغو دلته نور څنګه جی خیر دی کنه ټیم ختیریږي. شکر دی الله کرام. دا کوم فلم په سیټ باندې چې موږ ناسیو شاید فلم پروډکشن فلم دی تاسو ته پته ارشد صاحب یو ډیر ښه ډایرکټر دی یو ډیر سینیئر ډایرکټر دی هغه کوشش دی چې زه نه کار وکم. دې فلم نوم خو ډیر ګران غوند نوم دی اشنغر کې ملنګي پیښور کې بدمعشي خو ډیر انټرېسټینګ نوم دی مزیدار نوم دی مطلب د اختر چې کوم فلمونه د هغې د نومونو مطابق ډیر یو زبردست نوم دی. فلم په حوالې سره به څه وایې؟ نو بس څه به وایي زمونږ خو خپل فلم دی موږ خو به تعریف کوو چې ښه فلم دی او واقعي چې ښه فلم دی دې کې خو شک نشته کهاني یې مزیداره ده او ارشد خان فلمونه تقریبا کمرشل فلمونه جوړوي او ښه جوړي که مطلب چلی پبلک کې خوښي نو موږ دا ګډو په هغه کې ډېرې کې ناست یو میا ګډو ډېرې کې باندې لاهور کې او بس دغه فلم دی ان شاء الله امید ده رمضان شریف چې شروع کېږي موږ به ډبینګ نه فارغ شوي یو او جنه مخکې بهر څخه ان شاء الله دا بار څه کمپلیټ ارشد خان تیز کار کوي خپل. ما په سیټ باندې کتای سره مخکې موږ مطلب په سیټ باندې راغلی خو په دې فلم کې ما وکتل چې هغه د اکټرانو داسې کار اخلي کنه بالکل منډې تي بس ډېر تیز کویک کار اخلي چې 8:30 بجې پاسې 9 بجې سیټ باندې او بس بیا کار او په کار هم ده ټایم ضایع کول نه دی په کار بل مطلب نن سبا تاسو ته پته سرکټم نشته سینماګانې ختمېدو ولدي نو ته په ډیر محدود بجټ کې فلم جوړې چې تعالی ریکوري کوي تعالی پیسې نه ګټي کم سے کم چې ریکوري خو مونږ یې ریګو اوس په دې باندې چې دا فلم لاین چرته بالکل ختم نشي بالکل کلوز نشي دا چپټر او ټول دنیا براشي یوټیوب ته یوټیوب ګوګل یوټیوب چینل بشي او بس ولې چې پی ټی وی هم تقریبا اوس ختم دی پی ټی وی سره پیسې نشته او تنخواګانې ورسره نشته هغه سوچ نشته هغه
هغه برین هغه مایند هغه چې کیمرې شاته کم خلکو هغه نشته کوم خيار خلک کوم پوهه خلک نشته یا خو ریټایر شو یا وفات شو او یا بوډاګان دي کورو کې پراته دي بارې سره ریسپیکټ پاته نشو جا کوم ګور د پاکستان تقریبا زه خو هم چې تقریبا هر اداره په خساره کې ده د دې ذمہوار څوک دي دا څه وجه هر چیز مطلب هر اداره خه ګټه کوي او بیا هم چې ګوریا دیوالیه شو یا په خساره کې ده د دې څه وجه ده زمونږ نام نهاد مسلمان مونږ ټول مطلب زم بل مونږ نام نهاد اته سو کالډ چې کلمه خو مو ویلې ده خو د کلمې باندې لارې چلېږو نه مونږ به بېایماني کوو مونږ به فراډ کوو مونږ به سود خور یو مونږ به رشوت خورو رشوت بغیر خو قدم نه اخلو او الله پاک وایي چې ته رشوت او سود خوري ادا کوې نو داسې وګڼه چې تاسو ما دشمن یو او زه تاسو دشمن یم ما دې پر جنگ ته تیار اوسئ نو چې یو انسان یو ملک یو قوم خدای سره په دشمنۍ کې وي او بظاهر به دای چې الله چې اذان شوی نی په منډه بزي چرته زی جمعات لزمونه په منډه خو مزه په منډه باندې دومره تیزی سره خو مزه منه ده نه دا پروا نشته یعنی موږ د اسلام پیروي نه کوو موږ عادت پوره کوو که په لارې مې او دس ماتم شي که نه زما پروا نشته خلک خو مې ویني زه الله اکبر بس ټیک ته زه لمونځ پوه شم مطلب صرف غریاکاري دغه دکاوه ده چې یاره بس زه خو مسلمان یم نور بړه کې دننه نه اسلام نشته هغه علامه اقبال هم ویلي وو چې زه یورپ ته لاړم ټول اسلام په انګریزانو سره و او چې دلته رالم مسلمان و اسلام نه و نو چې اسلام نه بیا څه شی بیا خو خالی ډول قبر ته به څه وړې تیاره روشنۍ خو ورې په انګریزانو سره پرته ده هغوی هغې روشنۍ ته چلی رشوت نه خوري سود خوري نه کوي انصاف په هغوی کې دی د انسان قدر په هغوی کې عدل هغوی کوي بس ټیک ده انسانیت قدر کوي انسان قدر مخلوق خدا که پیشو وي که د سپی وي که هغه وي هسپتالونو کې مونږ خو باچا مونږ خو کرپشن کوو کومې محکمې کې چې زه افسر کېناستم دا بس کرپشن کوه تپوس ولې نشته خدای یاره نشته رسول پاک صلی الله علیه وسلم یاره نشته نو چې یاره دې ختمه شو بیا خو ته باچا یې بیا چې څه کوې بیا کوه چې څه کوې بیا دې مرضي ده بیا خو مونږ یېرېږو داسې خلکو نه که مونږ وګورو سینما خو تقریبا چې ختمه شوه ناس سینما ماته شوه او غالبا چې یو دوه درې سینما یو دوه سینماګانې ما نور هم رویدلي دي چې یاره بس ورانېدو باندې نو ستاسو په خیال څه پکې کېږي بس ما خو درته وویل چې داسې لګي لکه دا فلمي لاین ختم شو ټوټلی ختم شو اوس دغه یوټیوب پاته دی نور خو بس ختم یوټیوب باندې کوم وګورو تقریبا نن سبا سره مستحکم دي ډېر نوي کسان هم راغلي دي او زاړم خلک ځان سره چلی نو زم چې د یوټیوب کار سره څه دی خو دې کې یو خبره ده یوټیوب کې هغه سی ډي میډیا یو وخت راغلی و نو هغه سی ډي دومره پاورفل میډیا و مونږ ته څه جوړ کو مونږ ته پښتو او پنجابي فلمونه جوړ کړو او دومره بې حیایي مه پکې شروع کړله او دومره کنځلې په ډیله نو دا به کورو کې کتلی شوی خدای پاک خبره شته هغه بالکل هغه سی ډي میډیا یې ټوټلی ختم کړه ډسټرای ټو کلوز جاو اوس پاته شو یوټیوب که په یوټیوب مونږ هغه حال و پړه لیکه خلک نه راله پیسې ول خلک دې فیلډ ته نه راله او زه هم جوړوم ته یې جوړوې بل هم جوړوې څه ده نو هغه چې کوم ده نو بیا به دغه یوټیوب به ختم شي بیا به څه بل سره وځي